السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ او جوړ وئ، شپې ورځ په خوشحالۍ او کامیابۍ سره پیل کړی وي. هغه دوستان څخه مې ده چې زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی او ترڅنګ زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب او ترڅنګ بیل آیکن هم وي چې زما ویډیوګانې د هر نه مخکې تاسو ته ورسیږي او ترڅنګ که ویډیو مو خوښه شوه نو هرومرې سره لایک کړئ. راځئ ویډیو شروع کوو. هغه دوستانو ډېرې راته پوښتنه کړې وې چې زمونږ پلیسټور چې دی مشکل لري، یعنې کوم اپلیکیشن هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کېږي د پلیسټور څخه، یعنې پیلډینګ حالت کې وي. نو روبشئ په سیټینګ کې به اپس ته راشئ، لکه زموږ چې دا کوم هغه ته بکړو دا اپس باندې به چک کلیک وکړئ. تو زه به هم ورته بعضې موبایل کې فایل منیجر وي، فایل منیجر کې چې ورته کلیک وکړو به کوم ځای کې چې تاسو اپلیکیشن لرئ اپلیکیشن ځای ته به چی روشئ. دلته درې براوزرې دي، یعنې یو د ګوګل په نوم ده، یو د ګوګل پلی سروس په نوم ده، یو د ګوګل پلی سټور په نوم. دا درې سره دي چې د دې درې سره غواړئ چې اول ځل چې دوه سټپونه دي. اول سټپ یې دغه دی چې تاسو به دغه چې ګوګل آی ډي چې پلی سټوریج بیان ټولې به چې کلیر کړئ، یعنې صفاوي کوئ. دا سټوریج باندې به هم کلیک وکړئ. په دا سټوریج چې هر کله کلیک وکړئ نو دا به چې دا منیج د سیټینګ باندې کلیک وکړئ. دلته د کې اخري اپشن چې وینئ کلیر د آل ډیټا، دا کلیر آل د ډیټا ډیلیټ آل ډیټا باندې چې کلیک وکړئ. دا چې وکړئ نو دغه تاسو براوزر چې دی دغه ګوګل دا چې دی پوره دغه شو کلیر شو. دې نه به شاته راشئ، دا نه بیا داسې کلیک وکړئ. دا پوس یو نشان وینئ، دا پوس ریسیټ سټیپ دا نه به کلیک وکړئ. دا نه چې هر کله کلیک وکړئ نو اوس به راشئ بیک به شئ، یعنې شاته به لاړ شئ. نو دلته د بل هم دا ګوګل پلی سروس چې دی په دا نه به هم کلیک وکړئ. بیا به چې دغه سټوریج وینئ، د سټوریج نه به چې کلیک وکړئ. په دا سټوریج نه چې تاسو کلیک وکړئ نو دغه سټوریج کې به چې دغه منیج د سټوریج د سیټینګ به ووایي. دا منیج د سیټینګ چې هر کله تاسو ووهله په دا ځای کې به تاسو دا د اکیج کلیر د آل د ډیټا چې ووایي نو تاسو براوزر به شي ورسره ټوله ډیټا د ګوګل سروس چې دا به هم سره کلیر شي، یعنې صفا به شي. نو دلته چې دغه ټول دا چې زه کلیر کوم د کې ذخیرې بیا یې د سکرین ریکارډر چې دی دغه او ډایرکټ د ویډیو برخه بند شي، موبایل برخه بند شي، سکرین ریکارډر ویډیو سټاپ شي. تاسو هم دا ډیلیټ ډیټا چې کابل چې ګوګل کې مو کلیر ډیټا کړه او کوم وله تاسو بیا همدارنګه دا هم داسې کلیر کړئ ډیټا ویږي. نو روبشئ د اخري یو بل سروس دی، یو د ګوګل پلی سټور ده، یو ګوګل پلی سروس ده، یو ګوګل پلی سټور ده. دا ګوګل پلی سټور باندې به چې د دریم نه باندې به هم کلیک وکړئ. په دا باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به تاسو راشئ، په دغه سټوریج باندې به کلیک وکړئ. اول به د پوسان د هم چې د ګوګل پلی سروس باندې به کلیک وکړئ. دا سټوریج چې وینئ دا سټوریج چې دغه به چې کلیر کړي ډیټا کې. دا کلیر ډیټا چې وکړه نو اوس په دغه درې سټپه چې شول دا اپلیکیشن سیټینګ دغه میکس وکړل. اوس به بیک شئ، پرېخه به شاته لوړ شئ، شاته به لوړ شئ. اوس به دلته راشئ دغه په هغه کې ورته سیټینګونه دي چې تاسو باید د خپلې موبایل ډیټا یعنې سیټینګ باید سم وکړئ. هغه ډیټا سیټینګ باندې هم کنیکشن وینئ، تاسو په کنیکشن باندې به چې کلیک وکړئ. دا کنیکشن باندې چې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته راشئ د اخري موبایل نیټورکس، دا موبایل نیټورکس باندې به چې کلیک وکړئ. تاسو به هم دغه موبایل نیټورکس ته به چې لاړ بشئ. دغه موبایل نیټورک باندې چې کلیک وکړئ نو دلته به چې وینئ دلته دغه اکسس د پاونټ د نیمز دا نه به چې نوم هغه کلیک وکړئ. دا نوم چې هر کله کلیک وکړئ نو اوس به دلته راشئ په دا MTN، دلته MTN دا MTN باندې به چې کلیک وکړئ چې که غواړئ چې دلته نوم ورته ولیکئ نو دا سیټینګ به ورته کوئ انټرنیټ به په نیم کې به ورته ولیکئ لکه څنګه هم چې تاسو وینئ MTN انټرنیټ. دا به چې منځ کې به فاصله ورکړئ. دغه باید تاسو په یاد ولرئ چې دغه اول نیمز چې انټرنیټ چې تاسو لیکئ دا باید په غوټو حروفو سره ولیکئ. دا هم چې په غوټو حروفو سره ولیکل اوس به راشئ د بل چې دی APN، دغه چې د دویم خانه په دا کې په وړې حروفو internet.mtn.com.af ولیکئ. دغه دوه سټیپه به دغه د MTN چې یا که بل سیم کار انټرنیټ د MTN به مثلا سلام سي سلام به لیکئ، که روشن سي روشن به لیکئ. نو اوس د پس درې ټکي نشان چې وینئ دا درې ټکي نشان باندې به کلیک وکړئ نو دا سیټینګ به چې سیو کړئ. دا سیټینګ نه چې هر کله کلیک وکړئ سیو به ووایي. دا سیټینګ چې شو سیو شو. اوس به شاته شو بیک ته شو یو بل هغه دی دا وینئ MTN internet.mtn.com.af دغه چې دی دغه به سیټینګ دا پوس چې دی ډیټارمینګ دغه پوس د پوسانې اپشن چې دی دغه به هم فعال کړئ.
دا هم چې که تاسو یې فعال کړی نه وي نو دا به هم هرومرو درسره فعال کړئ تر څو انټرنټ مو قوي او کوم ډاونلوډ پکې څه کار پرې کوئ نو ډېر ژر پروسس کوي. اوس به بېرته لوړ شي شاته به لوړ شي. اوس به موږ پلی سټور وګورو چې څنګه زموږ ویډیوګانې یا پلی سټور اپلیکیشن څرنګه چې شی ډاونلوډ کوي یا نه ډاونلوډ کوي. نو اوس زه ګورم یو براوزر مثلا زه ورکومه مثلا فیسبوک وینم یو پښه ورکومه فیسبوک دلته لیکمه فیسبوک د فیسبوک په نوم چې فیسبوک چې زه ورکمه د سرچ ورکمه نو اوس به زه وکسمه چې مو پلی سټور چې دی چې ډاونلوډ کوي که نه ډاونلوډ کوي. نو ویډیو سکیپ کوئ ما تر پایه راسره وګورئ ښه په غور او دقیق سره یې وګورئ تر څو تاسو ترې څه زده کړئ. نو دلته دغه چې د اپډیټ وخت دی د فیسبوک زه به د اپډیټ باندې چې کوم کلیک کوم دا اپډیټ باندې چې زه کلیک وکړم اوس به چې کوم لږ به صبر ورته وکړم وینئ نو دغه څه شو زما پلی سټور څه شو جوړ شو یعنې پینډینګ په ځای چې ډاونلوډ شروع کړو. نو هیله لرم چې ویډیو م یو خوښه شوې وي که ویډیو م خوښه شوې نو ویډیو دې سره لایک او تر څنګ یوټیوب چینل سبسکرایب او